مشکلات و برخی از اختلافات به وجود آمده میان مردم و امارت اسلامی و همچنان جامعه جهانی را از طریق گفتگوها برطرف سازد. من کوشش کوو چې له غربي ټولنې سره داسې تعاملات رامنځته کړو چې پرتې ستونزې هم حل سي او د افغانستان او غربي ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا تر مابین دغسې ښه تعاملات او توافقاتو یو میکانیزم رامنځته سي چې دغه میکانیزم پر بنسټ باندې د دواړو هیوادو په مابین کې تل همکاری اوسیږي. از سوی هم برخی از آگاهان سیاسی ایجاد این مرکز را مهم می‌خوانند و تاکید می‌کنند که گفتگوهای میان افغانان می‌تواند در حل چالش‌های کنونی در کشور مؤثر باشد. بر گفتمان خو یک ارشد ضرورت است، یعنی هم جامعه جهانی، هم حکومت امارت اسلامی و هم مردم افغانستان تاکید از این دارد که باید گفتمان صورت بگیرد. اگر این مرکز بتواند فعالیت‌های وسیع داشته باشه و این مرکز بتواند که با حکومت فعلی و مردم رابطه داشته باشه میتونه و تعلق به حکومت افغانستان داره که تند به تبعی. از سوی هم سخنگوی امارت اسلامی از این چهره‌های سیاسی می‌خواهد تا با حکومت سرپرست در این زمینه هماهنگ باشند. ما خواهان تعامل هستیم، خواهان از یک با کشورها رابطه افغانستان حسن خوب بود. در این راستا اگر چهره‌ها، شخصیت‌ها، نهادها افغانستان را کمک بکنن ما از خیلی مقدم میگیم حمایت میکنیم. پیش از این نیز امارت اسلامی گفته بود که راه اندازی گفتمان ملی در کشور نیاز نیست و امارت اسلامی همواره با شهروندان کشور و چهره‌های سیاسی دید و بازدید میکند. در حاکمیت دوباره امارت اسلامی این نخستین بار است که یک شمار از چهره‌های سیاسی برای زمینه‌سازی گفتگوهای بین‌الافغانی یک مرکز گفتمان را ایجاد کردند. انگیزه ایجاد این مرکز چیست؟ تعریف گفتگو بین الافغانی چیست و این گفتگوها میان کدام جناح‌های افغانی باید صورت گیرد و آیا گفتگوی بین الافغانی تنها نسخه حل مسائل افغانستان است یا خیر؟ در محور امشب مهمانان روی همین خواهد پرداختند و آقای احمد غنی خسروی استاد دانشگاه روی خط اسکایپ ما وصل هستند و همچنین آقای فضل الرحمن اوری آگاه مسائل سیاسی و آقای معینگل سمکنی رئیس حزب حق و عدالت اینجا در استودیو حضور یافتند. خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم مهمانان گرامی از حضورتون در برنامه. سمکنی با شما آغاز بکنیم که بارها تاکید شده ای که یک کلید حل مشکلات افغانستان در داخل افغانستان است و باید یک گفتگوی بین الافغانی میتونه که راه را برای حل مشکلات افغانستان باز بکنه. آیا زمان آن فرا رسیده که باید یک گفتگوی افغانی صورت بگیره تا اینکه مشکل افغانستان حل شود یا نه؟ مننه دلوی بخون که مهربان الله په نامه تاسو ته دواړو قدرمنو میلمنو لیدونکو اوریدونکو سلامونه وایم. وعلیکم السلام. دا چې له هغه ځایه به را پیل کړو چې کله په دوحه کې یو ډېر یو لوی تړون لاسلیک کېږي د افغانانو د امریکایانو ترمنځ. په هغه کې عمده دوې برخې وي، څلور وي خو چې عمده یې دوې دي. یو دا چې بهرانیان د افغانستان راوځي چې تر څو اشغال پای ته ورسیږي چې وشو. دویم دا و چې په ترکیه کې د 10 ورځو دپاره یو کنفرانس په پام کې و چې د بند کنفرانس ناقصین پکې اصلاح شي او بلکې په هغه کې یو داسې ساختار رامنځته شي چې د افغانانو دپاره د حل یوه کلي وي. خو